داسې ویډیوګانې جوړول غواړئ ما ویل زړه زما خوږېږي دا ویل څوک به دې یادېږي ما ویل او ګوره مین دې دا ویل پرېږده چې جرېږي بختور یم د اشنا کلي ته راغلم د خپل خوږ رسول الله کلي ته راغلم بختور یم د اشنا کلي ته راغلم اوس تاسو کولی شئ داسې نعتونه سندرې او نظمونه د جیمینای په واسطه باندې بالکل فری اف کاسټ ډیر په اسانۍ سره جوړ کړئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته مکمله طریقه ښایم چې موږ داسې سندرې نظمونه یا تلاوتونه څنګه بالکل په اسانۍ سره بالکل فری اف کاسټ جوړولی شو دغه شانتې سندرې یا نظمونه تاسو په موبایل کې او په کمپیوټر کې بالکل په اسانۍ سره جوړولی شئ نن چې زه تاسو ته کومه طریقه ښایم دغه طریقه په کمپیوټر او موبایل کې دواړو کې یو شان ده معنا تاسو دغه شانتې نعتونه یا نظمونه په کمپیوټر او موبایل کې په سیم طریقې سره جوړولی شئ نو که ستاسو زموږ دغه ویډیو خوښه شوه نو زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ نو راځو او دغه طریقه زه تاسو ته بالکل سټپ بای سټپ ښایم السلام علیکم په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دا طریقه ښایم چې موږ سره کوم د جیمینای په واسطه باندې سندرې یا نعتونه یا نظمونه جوړولی شو دغه آپشن په جیمینای کې نوی راغلی دی او په ډېرې ښایسته کوالټۍ سره او بالکل په اسانۍ سره موږ ته سندرې نعتونه یا نظمونه جوړوي تاسو هم کولی شئ چې داسې نعتونه یا سندرې یا نظمونه جوړې کړئ او د دې سره ښه پکچر پرېږدئ او ځان لپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړئ او هغه به ګرو شي او تاسو بیا د هغې نه ارنینګ کوئ نو زه راځم او دغه طریقه تاسو ته بالکل سټپ بای سټپ ښایم تاسو دغه ویډیو بالکل هم سکپ نه کوئ دغه طریقه په موبایل کې او په کمپیوټر کې بالکل سیم ټو سیم ده هیڅ فرق نه کوي نو راځئ ویډیو شروع کوو او زه نن تاسو ته دغه طریقه بالکل سټپ بای سټپ ښایم نو تاسو به فرسټ اف آل راشئ ګوګل ته او په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ چټ جی پی ټي دلته به تاسو سرچ کوئ چټ جی پی ټي رایټ نو تاسو ته به چټ جی پی ټي اوپن شي نو تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ چې موږ ته چټ جی پی ټي کمپلیټلی اوپن شي رایټ دلته به چټ جی پی ټي باندې یو سلام واچوم او چې کله ما ته چټ جی پی ټي د سلام جواب راکو نو د دې نه پس به زه تاسو ته یو وړوکی غونډه کې پرامپ درکومه د دې پرامپ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې هر رقم نعت هر رقم سندره یا هر رقم نظم بالکل په اسانۍ سره تاسو جوړ کړئ نو که ستاسو دغه ځایګي کې سندره پکاري سندره ورکوي کو نعت په پکاري کو نعت ورکوي چې هر څه پکار وي زما اسلامي نظم پکار دی نو ما نظم ورکړی دی نو زه به داسې دا ټول کاپي کړم داسې کنټرول سی او بیا به راشم جست سمپل به چټ جی پی ټي ته دا ورکړم او چټ جی پی ټي به ماته یو ښکلی غوندې کې نظم تیار کړي نو تاسو کتلی شئ چې چټ جی پی ټي ماته څومره ښایسته نظم تیار کړو رایټ نو زه به دې نه یو کاپي واخلم داسې او چې کله مې دې کاپي واخسته نو زه به دلته یو نیو ټایپ کولاو کړم او دلته به زه ورکړم چې جیمینای تاسو کولی شئ چې د خپل پلی سټور نه هم جیمینای ډاونلوډ کړئ په موبایل کې او په هغې کې هم تاسو داسې جوړ کړئ زه اوس راځم ما ته به اوس د جیمینای کولاوه شي تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ نو تاسو کتلی شئ چې ما ته جیمینای کولاوه شوه نو زه به په دې پلس نشان باندې کلیک کړم کله مې چې د پلس نشان باندې کلیک کړ نو دلته تاسو کتلی شئ وي کریټ میوزیک نیو ګوره دا موږ سره نیو آپشن راغلی دی دا تر اوسه پورې په جیمینای کې نه نو دا نیو آپشن راغلی دی او ډېر ښایسته کار کوي نو زه په دې باندې کلیک کړم چې کله مې په دې باندې کلیک کړو جست سمپل چې ستا کم نعت وي یا کم نظم وي یا کومه سندره وي هغه په دغه ځایګي کې څه شی وکړي کنټرول وي پیسټ کړي رایټ کله دې پیسټ کړ نو تاسو به دا ووهئ او تاسو به اوس وګورئ چې ما ته څومره ښایسته نعت یا نظم دوی بالکل په ښایسته اواز سره جوړوي نو تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکړئ دوی به اوس ماته دا جنریټ کړي تاسو کتلی شئ چې دلته جنریټینګ یور ویډیو معنا آډیو شروع ده چې موږ ته جوړوي نو تاسو کتلی شئ چې جیمینای ماته وایي ما ستاسو د شعر لپاره میوزیک جوړ کړو تاسو کولی شئ دا چټ واورئ نو زه اوس دا اورم چې ما ته یې څه رقم جوړ کړی نو راځو او اوس موږ دا پلی کوو
چې دا یې موږ ته څه رقم جیمینای جوړ کړی دی. نو راځو او دا پلی کوو. ستا مینه مې د رب رضا ته بیایي، د زړه هر درد مې په دعا آرام وي. نه د دنیا رنگ نه د نفس هواس، یوازې د الله لپاره وفا ښایسته وي. تاسو کتلی شئ چې ما ته جیمینای څومره ښایسته نظم جوړ کړو. تاسو کتلی شئ د دغه ځایګي نه ډاونلوډ کولی هم شئ. او تاسو په MP3 اونلی باندې کلیک کړئ نو دغه ځایګي نه تاسو بالکل په اسانۍ سره تا ډاونلوډ کولی شئ. کو ستاسو هر څو دقیقې خوښه وي تاسو هغه جوړولی شئ. نو زه راځم او دلته کلیک کوم او تاسو کتلی شئ چې ما ته یې ګوره ډاونلوډ کړو. ستا مینه مې د رب رضا ته بیایي، د زړه نو تاسو کولی شئ د جیمینای په واسطه باندې هم میوزیک، همدارنګه نعتونه او نظمونه بالکل په اسانۍ سره جوړ کړئ. نو که ستاسو زموږ دغه انفارمیشن ویډیو خوښه شوي وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. او همدارنګه خپل نظر مو ضرور لاندې په کمنټس کې ولیکئ چې ستاسو څه نظر دی زموږ د ویډیو په اړه باندې.